په افغانستان باندې د پاکستاني الوتکو د تجاوز په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې. تېره شپه شاوخوا 3 بجې پاکستانیو الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو پر کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه 3 ښځینه او 3 ماشومان شهیدان شوي او یو کور نړېدلی او په خوست ولایت کې یو کور نړېدلی 2 تنه ښځینه شهیدان شوي دي. د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستانی اړخ یې په پیښه کې د پنهخه کېدو ادعا کوي هغه په پاکستان کې دی. بله دا چې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسیږي چې ورځنی تګ راتګ او ګڼې خپلویانې لري. د افغانستان اسلامي امارت یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیڅ چاته په خپله خاوره د تیری اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوی ملکی حکومت باید پرې نږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بې باکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د 2 مسلمانو ګاونډیانو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان ونچوي ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د چا امنیت خراب کړي.